السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خویندورونو، دا ژوند ډېر کم دی او هغه خوبیانې او ښه کارونه، نیک عملونه چې خدای پاک موږ ته راکړي دي او امر یې کړی دی، هغې دپاره ډېر کم دی، پوره کولی نه شو. دا خو لیاڅکی چې څوک بدو ته لاړ شي، د نیکیو او د ښو کارونو، د انسانیت، د اسلامیت، د مینې ډګر پرېږدي او د حیوانات، د درندګۍ او د وحشت او د کینې میدان ته ورشي. ښه په موږ او تاسې باندې فرض دي او بد نه کول په موږ او تاسې باندې فرض دي. دا چې دواړه فرض موږ او تاسې ادا نه کړو، نو اسلام خو ډېره لرې خبره ده چې د انسانیت نه موضوع هیڅ وخت یو د بل مالونه په حرامو طریقو مه خورئ، یو د بل حیات سپک مه ګورئ، یو د بل غیبتونه مه کوئ، یو په بل بهتانونه مه کوئ، یو د بل مالونه، یو د بل حقونه مه غصب کوئ، یو بل ته سپک مه ګورئ، یو د بل سپکاوی مه کوئ، یو بل پورې خندا مه کوئ، یو د بل په خوشحالۍ مه خفه کیږئ، یو د بل په خفګان پورې خندا مه کوئ، یو د بل په ژوند پورې خنداګانې مه کوئ. دا موږ او تاسې سره نه ښایي. موږ او تاسې انسانان یو او انسان خدای پاک دې نړۍ ته رالیږلی چې هغه کارونه وکړي کوم چې خدای پاک د دې انسان نه غواړي. عزیزانو، که واقعا موږ او تاسې د خپل رب په کلام باندې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو باندې ایمان وینو، بیا هغه څه چې ځان ته خوښو بل ته یې خوښ کړو. د ځان دشمني باید ونه کړو. هر هغه کار چې هغه حرام دی، هغه د ځان سره دشمني ده. د چا خو به یو څه وخورې، د هغه به کار دومره وران نه شي، لیکن ځان به د انسانیت او د اسلامیت نه وباسي. الله مو ښاد و آباد لره. د ژوند سره لوبې مه کوئ، د چا د ژوند سره لوبې مه کوئ، د وحشت کارونه مه کوئ. داسې کارونه وکړئ چې انسان در باندې وویاړي، چې خدای پاک په تاسې باندې ویاړ وکړي او ملایکو ته بیا ووایي چې دغه ګورئ د فساد په وخت کې د انسان څه کوي چې ملایکې د دې نه عاجزه دي. او که موږ او تاسې د وحشت کارونه وکړو، نو فرشتې به په موږ او تاسې باندې لعنت وایي چې ته خو انسان وي، ستاسو د پاره خو موږ پیدا شوي یو، ستاسو په خدمت کې خو موږ یو، ملایکې یو، لیکن تاسې د وحشیانو نه بدتر شوئ. الله مو ښاد و آباد لره. السلام علیکم